ټول دوکه دا او ټول چل دی خپل وسه پورې د دې ځای هر یو سړی غل دی خپل وسه پورې باندې د جوړه د کافرو په کشپی کړي دي بس رانوي او ران کابل دی خپل وسه پورې د همدې شعر شاعر اورجبه شاعر خوږجبه شاعر غزل بول شاعر عزت الله جواب را غواړو چې تاسو ته شعر وایي مازیګر چې سره جنگ شو ډانګ او زه هغه یو مونږ دوه ډانګ او زه او ما کوشش کوم چې د تیښتې لار پیدا کړم خو لار نه و بیا په جنگ شو ډانګ او زه او کله کدو ګل نه یاره د ټینډې خوراوړه کله کدو ګل نه یاره د ټینډې خوراوړه او زما ګلونه ډیر خوښیږي او ګېډې خوراوړه او داستا کوڅې ته وګه درشم وګه بیرته راشم داستا کوڅې ته وګه درشم وګه بیرته راشم کدی دن نه خدای دې غر کا ډوډۍ خوراوړه وې د ډيري داستا کوڅې ته وګه درشم وګه بیرته راشم او کدی دن نه خدای دې غر کا ډوډۍ خوراوړه د ډېری مودي ورک لالي احوال ګور راځي د ډېری مودي ورک لالي احوال ګور راځي سپرلې ګور راځي او پشکال ګور راځي او چارواکو کزانون خپل سم نکړي نو دا واوري چارواکو کزانون خپل سم نکړي نو دا واوري زلګه شیطانی کو سارنوال ګوره راځي مننه تاسو له احساساتو ډېر مننه کوم چارواکو کزانون خپل سم نکړي نو دا واوري زلګه شیطانی کو سارنوال ګوره راځي او د افغانستان نظم دی هغه ته بلنه ورکړ شوی هغه خپل غږیدلې دی یو څوک سپیرا افغانستان نومیږي یو څوک سپیرا افغانستان نومیږي ټول نړۍ ته سلامونه کوي لا پملا مات ته لاجیک شوی نه دی لا پرهرونه دردونه کوي دیموکراسي لکه امسا پلاس کی دا هم تر تاسو پورې راوستلو سوزل راولوي درا پورته شولو شورا روان ساده واغستلو چا بلیدلې او چا بنوي خو په نامي هر اړې پیژني اگر اغله سویل غواړي هغه هم وخت پیژني زه پیژني هغه د ایچا پیژندنه غواړي هغه یو ځان پیژني خدای پیژني زنور استاسه او د هغه ترمن دا غزیدلی پاسلی لندوم اگر اغله دې راغواړم یا د انتظار ترخی شی بی لندوم دغه دې ودرې د مغوونی سي زما خبرو پوری ونه خاندې خدای بو چې ټول بل ایمان اخلاص شي په دې سندرو پوری ونه خاندې لو سلامونو نه بتیر شو سره خپل د پیړیو کتاب پرانیزم ورسته خبرې به بیا ورسته کوم اوس نننې پرونه با پرانیزم د سحر بعد ما په غرونو ګرځم چیرته دې چیرته ګلاب پرانیزم د چا یو سوال وراته خپل تړلې اوس د هغه په جواب پرانیزم زما وې د زخمونه موي خوي کني پاتېګم انقلاب پرانیزم دا د بیان د آزادۍ دور دی د څه ویلو اجازه غواړم یا به د نورو جنازې وباسم یا نور خپل جنازه غواړم دا د بیان د آزادۍ دور دی د څه ویلو اجازه غواړم یا به د نورو جنازې وباسم یا نور خپل جنازه غواړم
زبیا ابدال او میرویس خان زیګوم زبیا همغه مزه غواړم زه بخارا او سمرقند ته زما زه په جیلم کې دروازه غواړم زبیا ابدال او میرویس خان زیګوم زبیا همغه مزه غواړم زه بخارا او سمرقند ته زما زه په جیلم کې دروازه غواړم نور نه کیږي دنه زړه وشین دی خیر کدل ته ودرېدل زما توهین دی هغه ما چې پر ملکونه فتح کړي هغه اسمه هم بهر ولاړ دی زین دی هغه چې مخکې می پیدا شو پرون هغه چې مخکې می پیدا شو پرون نن وزرونه کړي بر ولاړ دی هغه چې ما ورته خبره خو دی هغه چې مخکې می پیدا شو پرون نن وزرونه کړي بر ولاړ دی هغه چې ما ورته خبرې خو دي نن هغه زما په سر ولاړ دی زما شمله سر نه لوېدلې نه ده زما پامیر ولاړ سپین غر ولاړ دی دوی سره پورې اباسین نه څوک دي دلته شمشاد ولاړ خیبر ولاړ دی پرون دا خو به ما ستړی کې ډېر کم هغه چې مخکې می پیدا شو پرون نن وزرونه کړي بر ولاړ دی هغه چې ما ورته خبرې خو دي نن هغه زما په سر ولاړ دی زما شمله سر نه لوېدلې نه ده زما پامیر ولاړ سپین غر ولاړ دی دوی سره پورې اباسین نه څوک دي دلته شمشاد ولاړ خیبر ولاړ دی پرون له ما سره لښکر ولاړو خو نن له دوی سره لښکر ولاړ دی دانن چې چا روانې کړي لوبي ما دغه لوبي په اکثرو کړي دوی په وسلو او الوتکو سنبال خو ما په تورو او په زغرو کړي دانن چې چا روانې کړي لوبي ما دغه لوبي په اکثرو کړي دوی په وسلو او الوتکو سنبال خو ما په تورو او په زغرو کړي دوی تاریخونه په فلمونو جوړي خو ما دا هر څه په سندرو کړي راځه چې اوس دې پکې وګرځوم څانګې مماڼو او ګورګورو کړي زما دا ټول غرونه له مینې ډک دي چغې یې زرکو او تنظرو کړي توبهګار شوی که انګریز راغلی دلته ظالم پاچا چنګیز راغلی توبهګار شوی کانګریز راغلی دلته ظالم پاچا چنګیز راغلی ما ترېنه هېڅ ګټه لیدلې نه ده که بېنظیره که پرویز راغلی توبهګار شوی کانګریز راغلی دلته ظالم پاچا چنګیز راغلی ما ترېنه هېڅ ګټه لیدلې نه ده